دا که څوک مونځ کوي او مسلمان یو د الله نه یېرې یو دا پاک رمضان ورته ښکاري نو لږ د پې اوبه واچوي او را روان دي شي مونږ هغه یخې نه مني په تنور باندې وایي ګرمې که ماما ته به دا مونځ کله کوې دا په مونځونو نه ښه دا په عمل نه عمل سره خو چې کله مونځ تړلی چې مونځ دې وي نو عمل باندې به زه څه وکړم دا د خو چې کله دنیا سیکان هم وخت تېروي دا ګیرې هم پرېښي دي نو په تا وګوره څه فرق شو زموږ فرق خو په دې مونځ دی د خپلې ډیوټۍ سره ښه په اتفاق یم ډیوټۍ سره رشوت خورې یاره دا ما رشوت لیدی بیا یو سړي یاره دلته 50 لکه روپۍ نه وې راوړې ما ترې واخیستې امید نه چې مې ورته اوچتې کړې تا په ایمان کې شک نشته که دا 50 خلک درنه سوځي پاپا جان خلک درنه سوځي درته مې ویل چې په حیاتاباد کې بنګله والا دا که 50 روپۍ هم راوړی خدای پاک چا سره بد نه کوي ته لږ کښېنه دا جا برانه بوځي ما ته پته ده د روژې نه غیر خو تا خال راخپلي هغه مونږ ته پته ده خال مې راخپلي هو ولې زه هندو یم د علي ته کومې خبرې کوې ته زما واړه اوس په ګناهګار شي ایمان به دې نه لاړ خدای پاک چا سره په دې دنیا کې ظلم نه کوي هغه چې دا کم تقسیم کړی دی خدای پاک که نه نو هر سړي دی عمل ورکړي نه داړې خو ولې ورکړي خپل عمل یې ورکړی تی ولې د دې کونې ته کېنولې او لمدې او اوچې صحیح ده که نه او زه خو شته پاکې واچوم پاکو کې لاړ شم خپل حق حلاله تنخالم ځکه دغه اور ته ناست یم زه پې د هغه اور نه ځان ساتم او ته چې کوم دا اور لاس کې رالي که نه دا به تا ته لګوي او ته چې دا کم اور ته ناست یې که نه په دې اور باندې واپس کې سوځئ جمع بوځې بس تا وایي دا نیولې انشاءالله وړولي به دي بچې یو خبره ته کوم که نه ما خو وایي چې زما زوم یا زما زوی خو ته هم د ده چې کوم دې وینه وختې چې څنګه ده کې سړیتوب نشته او تا دې غاښونو له دا مسواک کې راغشې ورشه د کټ خپل وباسه خدای دې تباه کا پکې وه خوله کې نه خنداګانې مه کوه دا په دې کېږي مایي دا هغه دروغ و سړیه زه په منډه ځکه زما جمع ده که نه چې هلکې ډېر بزرګان خلک ولاړي اورې او قامت له ځان نه سومه صحیح ده خو ګوهر ته ګوره چې هغه دې نه ویني شرارتي دی دروغ در پسې وایي ما ته پته ده هر څه ګوهر کې یو کمال شته چې کله زه د هغه درنه ویم که نه او خدمت یې کومه نو زارېږي رانه خو چې معمولي شان کړه پکې شم بیا څه وایي پاسه مله وایي تا خو پلان کې غدي هلکې دا یو ټک شته دا خبره څه کوې دغه خو چې هر څنګه عادت دی به خو زما په یو عادت ډېر زیات خوښ دی ډېر راته ګران دی چې د جومات نه راوځي او څومره واړه ماشومان یې که نه چا له 40 روپۍ چا له 50 روپۍ چا له 100 روپۍ دا به په دې باندې جنت ته ځي یاره یو کار پکې دا دی چې څوک بغیر داسې نه پرېږدي به خامخا څه خیرات زکات مړه چې دا پرېږه ته اوس ما شیزې که نه لکه زه چا څه نه ورکوم نه خیر دی ستا څه دي څه چې ته بیا ورکړې خو داسې کار دی چې دا ښځو ته مې پاتې مه راوله هغوی مې راپسې نښتي دي وایي ته خیرات پسې ګرځې نو ته خو زما طرف کوه که نه نو تا چې زما د ښایست پورې خندا وکړه دا ټاخو وکړئ دا خو ټوکې دي څه نو څنګه ټوکې دا خو بیا خلک ونه وي ښځه پورې خاندي نو باره پورې خلک هم خاندي ته خو د چارته دی ګوړی یاره اوس چې په ایمان چې یاره ښکلولي مې خو یاره خو یم نسوار وه دماغ خراب کړي په ایمان چې نو روژه کې خو خیر دی جایز دي دغه خدای دې خوشحاله چې لکه مې ویني دي بس دی زه پاڅمه مونځ مې نه دی کړی جینۍ را روانه ده صحیح ده ښځه ورشه د مونځ وکړه دواګانې کوه به چې نه رشته توبه مرغې دواګانې کوه راجه ډېر وره زه خو دا خپله پاک کوم او ته خو یې سم نه پاکې ته به ټول عمر هم داسې ګنده کړ دي شکر الحمدلله لکه ما ته کمې کمې سپرېګانې پرتې ټیروز نادان وردان او جانان په دغه ټول داسې مه کوې که نه او څه وجه کنې مولي صاحب ته ویمه کوڅې ته به راشي ګیلې له بل ځای راشي بابا جانې زم د جمع له ورځم که نه او ورځ مو د سیر دې کس را لېږلي وو یوه شه دوی پنجه خیر وړه
ما مونږ او پنجخي نشته خو هغه هلک مې داسې رسخت کو وروسته راته رایاد شو مې یې سقر ته به مې ویلو چې یاره لږ غونډه کې دې پټي ته ورچکر شه دا خوله به یې داسې خغه کړې او ما چې یې خپو نه داسې راکاږي پرې دې بس ټیک روژه دې بیا خرابېږي او که نه جمیله ورځم انشاءالله ګوره ما یو پېره مې ویلي ما لمونځ له راځئ خیر خبره خو نه بیا راځه ښه ځه بچې ځه ځه دا مونږ ګورې فرض جوړېږي صرف یو کس ته به وي په داسې تېرېږي اواز وکړه نور ستا هر چا خپله خوښه نو دا راته ووایه بچې دا مونځ صرف روژه کې دی او که نه روژې نه غیر هم دی روژې نه غیر خو تاسو نه کوئ ولې نه وي د یولس میاشتو کې چې کوم ګناهونه کړي د یو میاشت کې دا به نو که ته خدای چېرته دې روژې ته پاتې نه کړې نو لکه ته به ټول کال ګناهونه وکړې او دلته روژې راورسې او ته مړ شې وفات شې نو بیا به څه کوې شهید بشم ولی اوزه شابه بنیاد موزه داسې مسلمانان دي نن سبا زمانې ولې روژه کې به موږ مونځونو له هم زور ورکوو موږ به هر څه له زور ورکوو روژه ده بنیاد موزه عمل خپل ټیک کې عمل د لارې مل ځای روکچې راړه جینې هغه لوټه زه خو روزانه کوم ته به یې کو صرف روژه کې به یې کوم تا پور کراله لکه وکړنډې نیاسه کې لکې نه خبرې کوو نه بس ما نه قدار چې یو بل لکه د رسلنګ لاس ورکوي او یو راڅه کېنئ مازغم رانه خراب کړه کېنئ او ستا خو زه اوس هم نه یم خوښه یو دوه خبرې به ورسره کړې وي صحیح زړه زور مې نشته دی ما نه مونځي او لږ سترګې پټوم اوس په نازکه راشي بیا به هغې له پخلی کوم څنګه بچي زه ښه یم دې ته خو د نازک نه بغیر بل څه ښکاري نه نو بچي به څوکا به دي که نه هغه ځان سره خواږه وړي او تا ته پته ده چې ستا نیا چې کومه ده کنده په خوږو مړه ډېره مړه ده او که خو یو خبره م کول دا جي یم چې ما ته لږ ماښام اچار د 50 روپو او د 50 روپو ما د ګبین راوړ ماخوستن کې بیا خورم قربان شمه بچي ځان سره پیسې کې زه به راوړم زه خیر دا جي تاسو نه ځان د بچو پیسو ته محتاج یې خیر بس خیر دې زه به راوړم ځه خوشحاله شي ام خپل شي ارمان نشته کړم بیا مې تا ته نه ویلې ارمان به بچي خدای پاک راولي ته غم مه کوه اچار هم ډېر او چکنی به راوړم خواږه نو ضروبې به دې راوړم نور څه وې دا چې ګولم د ارمان چې کوم دی په دې وخت کې ارمان راشي که دې ټیم کې ما چاته ولې ویل چې ما ته یا اچار وړي یا ما ته تاسو ډېر مسافر دي ښځې په کورونو کې ناستې دي او انتظار کوي ته مې انتظار کوه بچي الله به راولي که نه ولې غم کې ستا خو ډک کور دی داسې خلک شته چې د هغوی کور کې څوک شته هم نه زنانې اکثر یوازې او داسې ګوري چې اوس په څوک سره وړي اوس په څوک سره وړي ستا خو ترګان شته نیکه دې ژوندی دی نیا دې شته مور دې شته چې هېڅ غم ونه کړي دا خبره هم صحیح وکړه دا جګوره او وختي راسه مې خیال دی که نه بیبي تا سره داسې لګیا ده ته به هغه خاوند دی او ته یې ښځی وختي مې ګاونډی راوخته وی لږ یو پوټې ارام کوو شور مه کوې بس دی ستا نیا نه دا ما سره مینه ډېره زیاته کوي د دقه وجو ته سرویلی نه شم خو مینه ما سره نه کوله که نه یا ورسره زما مینه نه وه که نه نو په ایمان چې ته مې وختي سړلی وه خوښه مې ده څوک کوم خفه نه دا ستا د ډېرې مینې خرابه کړې ده او دا خبره ده هغه ما ته مې پلار وایي که نه بچي وایي ښځې سره ډېره مینه مه کوه لیکن ناکه چوکت هم به وه خو ما به ورته ویل چې دا ګوره نیازبینې دي زنانه دي اوس بچي ستا کره به وشي ښه ته غم مه کوه زه به درله زلوبۍ هم راوړم کبي هم درله راوړم نور څه وی یا بچي روژه ده او نسوانو ته مې رسې ویلې ما ته وګوره طبیعت مې خراب دی وایي سبا به یې راواله کړم ځه د خیر دا جوړه ورغلی وې که یم ټیمه دې بیم پاس شوي وې لږ 100 روپۍ وې درکړې وې یا بچي لاس مې رپي وسه چې غوږ کې ووامه هېڅ پته نه لګي لکه چې ماغزه مې کار نه کوي ماغزه بس د عمر تقاضا هم شو که دا نسوار نه دي دا دونه خراب شي دی که نه توبه خدای دې مسلمانان وساتي او دا خو دا او خلک وایي دا د ښاپېرو نشه ده وای ټولې نشې به پرېږدي بچي خو نسوار نه دي دا به پرې نه دي ما ډېرې توبې وکړې خو واپس یې شروع کړم څوک څوک زموږ په کور کې خاص هم سکون نشته بچي ټول سکون دي یاره بچي دې پلار ته ویل انتظار نشي کوی د ماښامه پورې ته ورشه څه وایي وایي ماښام پورې انتظار وکړه بیا راشي ژبه ده څو ګوره په دغه غرګه ته یې سبا اختر دی خو واله به یې کودله که نه جاپر خان به درولېږم بس د غیر مشین پکې ورته ووکړه یو پوټیزه دغه هم در ګوړه او پیسې به هم درکړي 100 روپۍ خبره خو دې په زړه ورځم د ګاډي ته بوره واره کوم څوک اچھا پلې خو که بچي
او دا جګوله بیا خپل هم لږ نایي ته ورشي تا ته هم لږ دا سړی وړي کړي جعفر خان شته مال بیا واړه کی ځه راکه پلار مې وویل بیا ګوړو غنمو پسې را نه شي درځم کنه تاسو ګوره دا جګوله ځه بغیر د ګولو د غنمو نه زموږ ګزاره کېږي لا خړو زمان خو پیسې وانغستې د چې د شي یاد کم کنه وې دي په خپل پیسو باندې وړم بیا ته اکثر یې شوي یو ما خو ورکول خو نه غستې نو بیا به وتړم پولیس کې پسې ورشه جنې تاسې کار وکړه هغه سبزي م کټ کا او د غړي ته لاندې وځه شابه چې دا کټوې روټۍ وکړې ها لږ د دې کور نوکر یم چې د کټوې روټۍ کوم یو روټۍ د لورم را پاسه کنه هغه مونږ نه اوسېږي هغه به هلته کې کوي که نه او څه کوې هغه هم دلته کې راولم چې تیارې وکړي د شپه ورځ دلته کې تا سره ناست دی یو پوټی چې اوس د اخلي پخلي ټایم شو اوس لاړه خپل کور دا ته ستاسو خبرې اترې دي دا موږ چې اوسه پورې کوله موږ نوکران یو دا چې تاسو موږ ساتلی او دا جعفر یم ساتمه چاچی بس زما ظلم مه کوه پښمن ته دې مې راپاڅولم غونډه چې یې روټۍ را باندې وکړه لږ خو را باندې رحم وکړه که نه پېشمنې څه دې وکړله خو چې درغلم اټۍ کېدې په مزه مزه نو مقه زه دې پراټو ته کېنولم تا خو یو پراټه پخ کړې وه ما پراټې چېرته پخ کړي دي په ما باندې خو مور یو پوټی کار نه کوي ما خو وې دلته راشم لکه ته ما د خپلې مور په شان ښکارې دي خو ته ما سره مغه د خواښې سلوک کې بل څوک ما په سر دې وګرځوم څه دا ټول خواخیان چې دي که نه په انګیند باندې کارونه کوي او دا زامن سي وایي دا اخري اسري تاسو له اوادو کو خدمت هم کوئ ستا ډېر خدمت کوي که نه زما مور خو د دوست مو ته راغلې ده ټک کانې غونډه په کمره کې ناست دی بس کمړي ستا مور کله خوشحاله شوې ده ټول عمر ولا ما خدمت وکړو کوټې ته مې وله یوله پټری کې زما مور خو یاغه سپوی نه داسې دي په دې څه وکړم مولوي صاحب د ډېر صفت وکړو لمنې څه وي سلګیانې ورچې مرو ولې پیچینک کوو دا د پواړه ښځه بس دا زما ګناه شوه دا کارونه ټول د ستا دي دا بس پکې زما مولوي صاحب سپین کاټنه ټولي او په دې تور چینک باندې هغه کپړې په شرمونو شرمېږي خدای بیمار تا د کور اړو چیر وړی نو ما ورته بیا چې د ځان مې زموږ کور کې زنانه نشته دا مې تره پخوي تره مې پخوي ما خو خره راوستې ده خره مې راواده کړه د زوی زندګي مې پدار کړه او خپله مې پدار کړه زه خره یم او ته مې ایښی چې خو تا پخ کړي ما خو نه یې پخ کړي که نه یو پوټه به یې دام پاک کړی وي نو خیر دي که نه تا به یو پوټې انځلو که نه بېخ دنیا زما د هر څه وځایه ماتې که ماتې څه د خپله کوره دې نه راوړې ښه زما نه پلار جیب پیسې تللي دي دا نه خبرې نه منم یو جماعت ته لږ ټیم پاتې دي اوس پر پسې ګوسپېدا رامات کوم ملا ته به ونیسم خوارپړه خو ستا د پلار ته چېرته پیسې تللي دي دا خو جعفر خان چې چېرته لاړ شي نو بس دغه هم خادین یې راوړي تاسو څه کړي دي اوسه پورې بس کې د خدای او د دوی جوړې خاطرو کې دا کور راغونډ کې په شرمونو باره مو شرمولو په کور کې دننه مو شرمولو تاسو به کله ښځې کېږئ ته ما دا خبره وکړه کور به هغه خو ایرې بارې ما سره ویدار چې به روباسي کور چې ته راټولې تا ته ما کور کې څه نه دي ښودلي دا سر به دوه ډوله که نه مونږ به ګزار نه شو کولی بس دغه د ستاسو خبرې دي دغه شان به زم پرې ته وایم چې دا سرونه والا مات کا د پرې نه راجب په کنچې کټ کوم په چاړې به کو ما نیازبین رور دی ماره به مکیر نه راځي غوړي ښه د مشر ته تمیز ته کې نشته یو خو دې دو شرما په دې روزه کې الا جعفر دې خدای راولي دا کله نیمه دي کشمیر کې باید سرونه راوړي هم زما روشد ما په سره دا دو درېدو دا څوک د شته نه خبر دا یو د غیرت شو کنه دونه به لوټه زوم چې تیوي پاره وایم تاسو ټول لپاره دا یو دل راج ډیره ده دا یو غوي بسته دل راج کوم ده زما مثال د پیریانو د کور دی زما کور ته کاڼي راونه لګوري دا مې درته ووې که د باندې کېناستم که نه لیونی به دې کومه ویم درولم به خو د کاڼي به درولم چې څه کول شي هغه وکړه بس ته به یې موسمې که نه ځه اوس دې ما ته چې دې کاڼي راوویشته که نه اوس د ځان خیر غواړه زاده تره ځان خیر غواړه ما د ځان خیر غوستې دی ما د خپله خواښه په دې ګوته ګډولیا ته پکې څه شي یې ځکه خو یې داسې اروا هم نه که نه چې خواښې ته مور نه دي ویلي دغه دې اروا دی اوس غپېږه څه بېته دا اوس څه دي او که نه هغې مونږ ته بیبي تر کم ته نه پټه ډکړه خدای هم لیونی کا اور پټه کې ګروز دلته موجود دي ګروز را لیړه شي یا الله هر کوی ټول سترګې تبا د دې زبرګې میاشتې په خاطر خدای ته دې د سترګې ټول عمرې پټې کې او درسته چې ستا دماغ شي غار پسې شي آی مت راکړئ یو ته دا غر مه کوه ستا د سترګه پټه ډکه دا لیونی خره وتړئ څنګه لګوي
ورکې کوي په وړي وباسئ واو موږ ته پورې نوې را پیدا شي خیر مارې ستا د لاسه موږ له د چمګاون خلک په سترګو ګوتې رامنډي خو یې مړښتې نشته نو دا ښځه به چې په خاورو مړه نه شي یم چې نه ښځه یې او نه د ښځو کارونه دي دا د ستا د لور کارونه دي وګوره دا وګوره مولي صاحب چې موږ له په دې کې بیا چېرې ونه لېږې الا یو خو ته دا خر مه کوه ستا د لاسه مې سترګه پټه نه کړه ته به وایې ګنې د خوړ خوا کې ودی مچین د خان دي چې د دې لاسه کار پاتې شو زما د لوښو دا حال شروع شو دا به ته ما ویلي دي چې ټک کار له به بله ګوته نور یو بس دا لور ته چې دی که نه دا خو نه کوي نو ولې ته سره یو چې تا له پریخا ته درکړي ای بي چې سینې کرې قشان د ریبې غم یې مه کوه امرې به ګوټو به بدلې نه درکوي یم چې زه د تا په لور باندې شیشې سړومه یم د کټ نه د خپل نه راوچتی د تا لور کار نه کوي د ما لور بو کار نه کوي دا چا پرې ځاني مرګ مړ شه دا غم راته خو که نه ورته مې وي چې بدل رشتې ناکامه یه خو هغه وی نه دا رشته به کېږي اوس دې راشي که نه دلایه او غیرتي دي غیرتي ځکه دي چې هم تاسو اوسه پورې ساتي زما د بچو یې پروا نه ده کړې غیرتي به نه زما خپل تره دي پردی نه دي وایم په دې کوکو مو خوړه موږي نه مړه مې یې چې د جبې کې ته کونډه واچوم او دا سیده نه راکړه او زه وایم که نه چې دې مړی کې د لپړې واچوم که نه او د ستا دې نورې ته دې یوې ځان ته کمه دې پاک دې بل چا سره وتښتوه روژه په خولې باندې دا دوغه بولم او خوشحالي موچه شوه که خرې ته به ډېره زر تښتې خدای مه که الله مه که خوله دې ماته شه دا د ډب مسلمانان دي دا داسې نه سمېږي اوس یې دله سمبالومه صبر وکړه تاسو به اوس څه سم دې په واک کې ګورې نه ستا خبره صحیح ده تختې خو ځکه چې کاکا ته چې د بیا د نرس ډیوټي شروع کوم میم تاسو به ووینئ صبر وکړه دا د جاپرې خدای راولي که نه میم دا چې امیر څه د ځان نه شو باید الو پټه غورځوي متل چې دا د عملونو ستا بندر برابر هغه لیونی دې جوړېږي په کوڅو کې بیا ګرځي તમે وینئ چې دا ما پاڅوي مازغه خراب پوستین چې بچي وداس باندې مونږ یې خیال ساتو افر هغه ول ما ته وی زما ته ما نه کوڅه وای باندې واچوه تاسو ولې نږدې یو کس لاړ نه شئ خوب ته لشتاو کنه دو سترګې ستاسو د لاسه نه شو پټولی وایي ته به ما نه پټې څنګه سترګې تو خو چې دی که نه دغه نازکه در په مخه کړي یو ته انشاءالله تعالی د اخره به داسې خرابه کړم خواښه بېبي چې ته به تماشې وکړې راځي به او ستاسو د قصده به راځي زه یم ګورم که نه چې ته ما نه په دې کور کې څنګه ژوند تېری او نازکه لږ یو ځای سپوک وڅوه بده مې نه کړه ته به وي بلچۍ راچولې دا معامله به دې ختمه کړي به د هغې خو دا څه زور دی چې زه زور لرلی شم ته مورې به زه نو یو پټې آرام کوم کمره کې تاسو نه مانه اوس سترګې پټې کوي چرګو کوټه نه کولاو کړ ټولې چرګې راوباسي یا لطی پسپو ماتے کی مرغی وروتل په سر مې سي ټکا کوي ټکا روزه درنه پوهه نه شوم تاسو روز راځه ټکم نه کومه چې زه به ټک ټکه وکړم یو سان ښه دیستی ویم دا کور خو نه دی هغه د چرګانو ګاړه ده هر ټایم پکې چغې سورېږي ځه دا یو تپوس کوم تاسو نن روزه نه ده ولې نه حق حلال روژه مې ده خو چې څوک مې خوب ته پرېږدي که نه یو چپله کم شه غلي کېنې ذکر کوئ چې ته خو ونه کړي بیبي له زور کا یو زما زړه به څه شو پاسېدلې ده که نه دا اوده ده اوده ده خېټه خرابه ده څنګه خېوچي چې اوس به ټیک نه شوله دا غیر ورځم تا ته مو وی بیبي دې سره به مو واخلې لږه ګزارو کې په دې روزه کې په دې ځان نه غرضه کې کنه چې دا په کور کې اډو شتن واخ یم سر له بده ولدا بلچۍ راچولې به تا به ته اسې کوله وخله مې درانه ونیوله بېلچه هغه خو یې بوتاوه پې کمه شوې بوتاوه
لیونی کېږي یا پرې کاکا بیا دې ته خو نه ګوري که نه هغوی ګناه ټول د دوی وه لږه ګزاره کوي چې کله قسم نه ما ورته دې زور وکړه زه سړی بایلوم یا همدلته نور حکیم کاکا رسي هغه ته به دې ویلي وي همدا چې دې پوزې کې به ته پیسوان واچوي کلکه یې وتړ دوی بوټي پورې امدانه ته خو کوه ما هېڅ څه مو سره نشته لالچي ښځې همداسې کار وکړه چې ځان له جماعت وکړې ما خو ځان په پلیټ کې ایښی دی کېنه لګیا پئ نیکه دې م تللی دی د خیر هغه به م هر څه راوړي او ما غوټې راوړي دي ګوړه مې م دا راوړي موټي راوړي دي د ما سړي م د دنیا هر څه راوړل چرګې راوړي دا بېګا له جماعت د پوخ کیو ښځه اوس لرې شه د سر رګ را لشلې کاڼي دي لاسونه تاسو سره خو کور شګو کې موټې کول دي ورکه شه او د هغې څه مې خوله وواله ته راته راخوږه شوې داسې که مستې دي په نمبر یوه ډغرې له راځي تاسو به زما نه اوس خوب وکئ